په غزني کې د 220,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د حوزوي روغتون لابراتوار په 80 قلم عصري وسایلو سمبال شو. مسؤلین وایي دغه پرمختللي طبي وسایل یې د روغتیا نړیوال سازمان پر مټ پیرلي چې د روغتیايي خدماتو پراختیا او معیاري خدماتو وړاندې کولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د خاص ځانګړي ډول باندې کلچر لپاره چې کوم مشینري اخیستل شوې دغه د UNDP او د WHO په همکاري باندې اخیستل شوې دي او تقریبا $2,18,000 امریکایي ډالر مصرف یې باندې راغلی دی. د حوزوي روغتون د تعمیر موضوع ده چې هغه 320 بسترې تعمیر لري، انشاءالله ورځ کم او امید چې په راتلونکي کې هغه جوړ شي. دا مختلف شعبات لري چې هیماتولوژي شعبه ده، بیوشیمي شعبه ده، الیزا شعبه ده، میکروبیولوژي شعبه ده او PCR شعبه ده چې دا مجموعه کې یو کمپلیکس ده. د دې کمپلیکس په واسطه باندې موږ اوس فعال شعبې چې لرو، د هیماتولوژي شعبه لرو، بیوشیمي شعبه لرو، کلچر او انټیبیوټیک شعبه لرو او PCR شعبه لرو. د غزني یو شمېر اوسیدونکي د یاد لابراتوار په پیاوړي کېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې روغتیايي خدماتو ته به یې لاسرسی زیات شي. خوش شدم از اینکه لابراتوار در شفاخانه افزایی ولایت غزنی فعال شد و مشکلات مردم حل میشه انشالله. وقت سابق مردم مشکلات داشت در ولایات میرفت، حالا فعلا در ولایت خود ما است و تشکر میکنم از دولت ما، از کارمندای صحت عامه. خیلی خوشم میاد که مریض آدم مریض دار که پول نداشته باشه در رایگان که تداویشن خیلی تشکریه، خیلی ممنون. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې یاد روغتون د تخصص تر کچې پورته شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې د 300 بستریز ودانۍ جوړېدو چارې هم پیل شي او د روغتیا په برخه کې به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. سیدالله سرګن، حریت راډیو، غزنی.